یو نوې وبا راغلې ده د وایرس په شکل کې چې دا انسان ته وشي نو د هغې نه انسان مري. دا خبر به خامخا تاسو اورېدلی وي خو دا خبر ټیک نه دی ځکه چې کم دا وایرس نن سبا یادېږي کم ته چې چیکنګونیا ویلی شي نو دا دومره زیات خطرناک نه دی لکه څومره تاسو اورېدلی دي. خو کله چې انسان ته دا وایرس وشي نو د هغه چې څومره وجود دی هغه دردونه کوي د هغه هډوکي دردونه کوي او د دې سره په هغه باندې تبه راځي ډېره زیاته او د دې سره دغه چې کومه سپینه وینه دا په کمیدو شي خو دا وایرس ختمیږي دا بیماری ختمیږي که چېرې یو انسان ته وشي د دې سره ختمیږي چې تاسو دې دپاره صرف پیناډال ټیبلټ استعمالولی شي کوم چې ایډلټ کسان دي. دې دپاره به تاسو د کیلې والا جوس شو یا د مڼې والا جوس شو یا د ام والا جوس شو اوبه شو چای شوې قهوه شو همدغه شان شملې وغیره دا چې تاسو څکې نو د دې سره دا وایرس ختمیږي د انسان په وجود کې دننه او ځکه ورسره ختمیږي چې دا یو وایرس دی او کله چې د انسان په وجود کې دننه د خوراک مقدار پوره وي نو د هغې سره د انسان په وجود کې امیونټي ورته ویلی شي یو طاقت ورته ویلی شي چې دا طاقت د انسان په وجود کې دننه د هغو بیمارو سره جګړې کوي کومې بیمارۍ چې د انسان ته د بهر نه راځي نو کله چې انسان ته دا وایرس د بهر نه وشي نو د انسان په وجود کې چې د خوراک مقدار پوره وي او د هغه امیونټي مضبوطه وي نو دا وایرس د انسان ته هېڅ نقصان نشي رسولی. نو د دې نه د بچ کېدو دپاره صرف تاسو ته پیناډال ټیبلټ خوړل پکار دي که چېرې انسان ته دا وایرس وشي او د دې سره تاسو ته ښه خوراک کول پکار دی او ستاسو په وجود کې کوم چې د اوبو مقدار دی دا پوره کول پکار دی نو دا وایرس تاسو ته هیڅ نشي ویلی او د وخت سره سره دا وایرس ختمیږي او دا وایرس خطرناک نه دی بلکې د ملیریا په شان بیماری د دې وایرس نه زیاته خطرناکه ده.